او د هوایي میدان څومره ښکلی شوی دی. واه د افغانستان یې څومره ښکلی لیکلی دی. واه واه د کابل څومره ښکلی شوی دی. واه اخ جانان دی وطن. اوس خو نیمه شپه ده، یو موټر به هوټل ته کرایه کړم. واه د خري ټکسۍ څومره ښکلي دي. نه د زه اوس په قطر کې یم که په خپل وطن کې. موټروان ممکه پوره 5 کاله وروسته خپل وطن ته راغلی یم. یو ښه هوټل ته مې بوځه چې شپه تېره شي سهار به خوست ته ځو. نه نه په دې نیمه شپه مې خوست ته چیرې بیایي. لارې څومره ناامنه دي لکه په چا مې وژني. دا اوس کیسه ده چې له چا مه ډارېږه. او په دې نیمو شپه په غرنیو لارو ځه او راځه. زه لکه چې د بل ملک یم همدلته ستر شوی یم. هر څه مې په خپلو سترګو لیدل دي. غلا نمنۍ شوکې. والله چې رښتیا داسې امن وي ته چې خوست ته ځو. د خوست سړی خوا مې زړه یخ کړو. واخ 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 د دوکانونو مارکیټونه چا ړنګ کړي دي. دا څومره ظلم شوی دی. واخ واخ اچھا د عمومي لین سړک ازاده وي 240 متره. واه واه 240 متره دو طرفه سړک 6 متره کیږي. دا خو خوست نه شو سمه دوبۍ شوه. دوبۍ په 2 سړکه بازار کې 4 لارې کوم جوړوي. واه 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 اخ یا الله وطنه ګله د سړکونو په غاړه د برق پې څومره ښکلې ښکاري لکه ګلونه چې کرلي. جار وطنه جار. بابا نن مې لسمه ورځ سفر نه راغلی یم. ځم نن ښار ته. د خوست ښار څومره ښکلی شوی دی. دا څونه جګې جګې ودانۍ دي. دا څونه جګه پلازه ده. کپتان پلازه. واه د چوک کې څومره ډېر خلک دي. دا څونه جګ مارکیټ دی. څومره ښکلی کار پرې روان دی. د څومره ښکلی ژوند دی. هغه د کاروان صاحب خبره چې خوست ته منصوري زمونږ د لښتي د سړکونه څومره ښکلي کارونه روان دي. واه څومره سخت امن راغلی دی. یا الله د شکرانې سجده درته لګوم. الله اکبر. یا الله بیا زموږ پر وطن جنګونه مه راوله. یا الله د ظالمانو لاسونه پرې کړې. یا الله
بیا زموږ پر وطن پلونه مه را پرېږده. وطنه رډ خوږ یې. ما ویل چې زه خپل وطن ته لاړ شم، په چی پسې به د وطن کاڼې او خاورې خورم. د پمیلۍ طرف ته څومره ښکلي کارونه روان دي، د سړکونه، د لښتي. نه ژاړم نه ژاړم. هغه د غونډۍ پر سر څومره ډېر خلک راټول دي. واو، لکه چې څوک مړه دي. هو الله، ابلچې خو ښکاري. ماما ماما، هغه څوک مړه دي چې دومره ډېر خلک ورته راټول دي؟ ها، د زرغون خوست میله ده. واه واه، خوستوال ډېر به پرخنګه خلک دي، په هر شي کې یې وړې ده. یاره خوست ښاروالي به خو منې، څومره ښکلي کارونه روان دي. زه باید د خوست ښاروال سره وونم او لاسونه یې مچې کړم. او الله، بیګا د کاتب خسري صاحب یو وړوکی ماشوم ښاروال صاحب ته د خپلو هیلو لیک هم لیکلی و، هغه به هم ورړم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د خوست ولایت قدرمن ښاروال صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یو کوچنی ماشوم یم، لا مې د هیلو ګلبڼ هم نه دی غوړېدلی، خو په همدې وړوکي ځان مې ستا مخې ته یو څو هیلې ږدم. لمن به دې ونیسم، پښو کې به در پرېوځم، درته وبه ژاړم. که کېدله هیلو ته مې لبیک ووایه. زما هیلې له نورو ټولو خلکو نه بدلې دي. زه زغرې او موټرې نه غواړم، مقام او چوکۍ مې هم نه دي په کار، زور او زر هم نه غواړم. زه د مخې ته داسې هیلې ږدم چې زما په هیلو کې زما رقم د ټولو وړو ماشومانو هیلې نغښتې دي. قدرمن ښاروال صاحب، زه چې سهار ښوونځي ته روان شم، مور مې تر هغې په دروازه کې راته ولاړه وي څو چې پناه شوی نه وم. بیا تر هغې په دروازه کې وچه خوله ناسته وي څو چې بېرته ورغلی نه وم، چې ورورسېږم په غېږه کې مې ونیسي، وژاړي او بیا یو ځای ډوډۍ خورو. هغه بله ورځ مې ورته وویل، ادې ته ولې هره ورځ ژاړې؟ مور مې غلې شوه، پاڅېده، کوټې ته ننوته. لږ وروسته پسې ورغلم، په بسترو ور پرته وه، ژړل یې. بیا مې ورته وویل، ادې چا وهلې یې؟ ولې ژاړې؟ مور مې اوښکې پاکې کړې، په غېږه کې ونیوم، ویې ویل، مشر ورور دې هم ستا ستر رقم و، په ښوونځي کې و، دریم ټولګي ته رسېدلی و. یوه ورځ مې د غرمې ډوډۍ تیاروله چې اوس به قریش راشي، خو په دروازه کې څو کسانو یو په وینو ککړ جسد راننویست. ورمنډه مې کړه، ایله مې دا خبره واورېده چې قریش موټر وواهه. د قریش ګل ساه ختلې وه. خدای خبر چې په ما څومره غم تیر دی. خو بس وخت تیر شو. اونۍ وروسته د پلار په دوبۍ کې خبر شوی و چې قریش موټر وهلی او مړ دی. په بله ورځ یې ځان راورسوه. داسې بده ورځ یې جوړه کړه چې د قریش غم مې پرې هېر شو. ټوله شپه به ویښ و. د ورځې به هغه ځای کې ناست و او ژړل به یې چې قریش موټر وهلی و. ویزا یې کینسل کړه. 3-4 میاشتې وروسته پسې عصبي شو او همهغه ځای کې یې خپل ځان د موټر لاندې کړ.
مور مې اوښکې پاکې کړې وی ویل اوس مې د زړه تکیه ته یې حسینه موټر ته مور مې سخت وژړل په غېږه کې ونیوم. محترم ښاروال صاحب، کله چې د سړکونو نقشې جوړوئ په ځینو ځایونو کې زموږ لپاره پکې ځینې هوایي پلونه جوړ کړئ. که د ښوونځیو، پارکونو، مدرسو او دوکانونو مخ ته دا رقم هوایي پلونه وي زموږ میندې به نه ژاړي. قدرمن ښاروال صاحب، زه نور هیڅ نه غواړم. زما همدا هیلې دي د سړکونو پیادهروونه دې وي، موټروانان دې لیسنسونه ولري او ترافیکي اصول دې عام شي. په درنښت د یوې غمجنې مور یک یو زوی.